د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، زه یوسف خان لاله یم. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي د افغانستان و پاکستان ترمنځ د استانبول روان مذاکرات پر مهال افغان لوري خپلې غوښتنې له پاکستاني پلاوي سره شریکې کړې، خو د پاکستاني لوري غوښتنې نامعقوله یې بللې دي. د سرچینو په وینا پاکستاني پلاوي له افغان لوري غوښتي چې د TTP ډلې غړي د افغانستان ته ولېږدول شي او دا ډاډ ورکړي چې له دې وروسته به په پاکستان کې امنیتي پیښې نه ترسره کیږي. خو افغان لوري استدلال کړی چې په پاکستان کې امنیتي پیښې اوږده مخینه لري او یو هیواد د بل هیواد امنیتي ستونزې نشي حل کولی. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شه، وخت په خیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، پاکستان له افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت باید کابل ورته تضمین کړي. فکر کوئ چې په نړیوالو اصولو کې یا په ټوله کې د نورو هیوادونو اړیکو ته په کتو داسې یو څه په رښتیا هم شته دي او که نه په ټوله کې غیر قانوني دي؟ مننه جناب لاله صاحب، تاسو تخنیکي همکاران، لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یعنی یقینا دا خبر ما نن واوریدم، یعنی ما ته خندا راغله، یعنی ټول خلکو ته خندا راځي چې دا کورنۍ امنیت دی په هغه هیواد باندې ته هغه ته ضعیف هیواد وای، ته هغه ته بې ثباته وای، ته هغه هیواد ته وای چې شتمنۍ چینل لري او بیا راځي بیا هغه تاییدوي چې هغه زبرځواک هیواد ده، قوي هیواد ده، له تا نه غښتلی ده. بله، دا یو. بل په همیشه نارې وهي چې TTP په افغانستان کې ده، TTP په افغانستان کې ده، بیا وایي چې پاکستان کې امنیت TTP خراب کړی. خو دلته چې دلته بیا څه کوي؟ نن بیا تاییدوي چې TTP پاکستان کې ده، افغانستان دی وغواړي ته کنټرول کړي. کله وایي دلته ده، کله هلته وایي دلته ده، کله د خپله خبره ځل نقیص کول. بیا کله چې تا ته ویل کېدله چې دلته مداخله مه کوه او دا مه کوه، بیا دا مسله کورنۍ د افغانستان ده. نن بیا TTP د موږ خبره شوله، یعنی غیر مستقیم دا تاییدې سره ټکه پورې د موږ خاوره ده او هلته څه کړنه کېږي هغه مسؤلیت افغانستان مرکزي اداره لري. دا بیا صحیح. بیا نور له غجې نه د کډه بار که وسلې لرې کله تر اټک نه اخواته د جلم نه تر شیرخان قلعه مارګلې نه اخواته به ته ډډه دې واړې. د جلم بازار د موږ آخري سرحد له هندوستان سره و، ځکه ته دا منې اوس هلته څه کېږي هغه باید افغانستان مسؤل دی. بغیر هغه نه څنګه د تا چې 6 میلیونه پوځ لرې، 6 لکه او تر 1 میلیونه پورې ملیشې او نور او په دیوران فرضي کرخه دی افغان تارم بانک د امریکا په پیسو، امریکا د بانک، بله د سعودي په پیسو، بیا د صفایي د دراواله دا راځي وځي بیا ورته ناست دي. بله مارد صاحب، فکر نه کوئ چې دا په ډېره بښنې سره فکر نه کوئ چې دا د پاکستان له لوري څخه یو ډول بانه جوړول دي، یو ډول اوبه خړول او ماهیان نیول دي؟ نه دا داسې چې موږ بارها ویلي دا یو پروژه ده. صفا خبره زما موخه مذاکراتو کې ده مارد صاحب، زما موخه مذاکراتو کې ده چې مذاکرات کې دوی دا ډول غوښتنې لري. نه مذاکراتو باندې دوی باور نه لري، دوی ژمنه دي ګوره په نسبت بلدا کوي. بله، یو خو نه مذاکره کوم، بل خو ډزې کوم. یوې خو نه مذاکرې ته زما د سولې خبره بیا راځم باندې کوم TTP بوزه ته کنټرول کړه. لکه موږ چې ورته وایو چې راسه دغه یو ډله پیدا سي په افغانستان کې ورته دا پاکستان راز دا ویس اسلام آباد ته کنټرول وکړي. دا امکان لري مثلا کوم چې تاجکای، چشنای، نوزت اسلامي تاجکستان او څوک راسي یا کوم جيش العدل ایران راسي ورته راز دا ویس ته کنټرول وکړي. بله ګورې دا ما ویل دی باندې پرمې پدې کې دا پروژه ده. بله دا ګورې په دا وخت و پروژه غر ورکړي د خپل اهداف دپاره دی پکې کمیشن اخلي، د سیمې هیوادونه پې خبر دي، ټول پې پیږي په دې غواړي تهدید جوړ کړي، دا سیمه ناارامه کړي. بنا افغانستان لپاره پکار ده تاریخ ښودلی چې پاکستان ژمن نه ده، ثبوت فرنای سپین بولدک ده. دلته 2 کاره باید وکړي. یو د سیمې هیوادونه باید په خبر کو، یو ناسو سره وکړو چې پاکستان د غرب په اشاره دغه سیمه بې ثباته کوي، دا تهدید ټولو ته د راځي تدابیر ونیسي په جمع.
او دننه باید امارت اسلامي خپل تدابیر اظهارات ونیسي که چیرې ډزې کوم حمله یې کوله بالمثل حمله پرې وکړي حد اقل د ده شاته باداران پوسي چې دا وطن بې صاحبه نه ده او آرام ورته نه کیني خپل دریځ کې او تغییر راولي بغیر هغه کډوال راوستل له بلې خوا نه بیا دلته جګړه کول هلته بیا مذاکره باندې کېناستل دا خو سیاست ته چې کله چې میز ته ځې ډګر د جګړې به ګرم ساتي امتیاز زیات واخلي کوم امتیاز دی د سول امتیاز نه هغه پروژه او پلان تطبیقول امتیاز اخیستو لپاره چې هغه فشار راوړي درست مارج صاحب پاکستان په کومه ژبه پوهیږي مارج صاحب په ډیره بخښنې سره پاکستان په کومه ژبه پوهیږي دوی برید وکړ اسلامي امارت ورته کلک ځواب ورکړ ترڅنګ ډیپلوماسۍ کې هم هغه څه چې ټول ولیدل چې د قطر په ناسته کې بیا د ترکیې اوس نن بیا ډیپلوماسي هم ورسره کارول شوې جګړه هم ورسره کارول شوې پاکستان په کومه ژبه پوهیږي مارج صاحب پاکستان خو چارواکي واضح درته شرع نه لري دغه اټالیا کله خو رسېږي ده پر مشرابه خبر که سبا ته وناسه اپولوجایز دا خپل مشران یو خبره کې پر ابرز وزیر خارجه ویل او موږ ته شین چای سکلو په کابل کې تاوان وکړ د دې اوس وخت نه صدا سره تشویق د ډیره به شرم به عزت خبر د ځان لپاره دی کوي خو هغه یو بل آباد لري په صورت باندې یعنی د به شرمارنګي له خلی وزي په پارلمان په دوی همیشه داسې کار کړی دی کوم چاته مخ لري نه ایران ته چین سره مو هله اوس نه افغانستان خو ټول خلک تباه برباد 1 میلیون ته کې جای ورکړی هغه به تر مشکوري 40 ملت زوراوله 40 ملت په ضد جنگ کړی بل پښتنه دلته دا مارش په ډېر بخنه سره بل پښتنه دلته دا چې حالته مذاکرات تر سره کېږي په ترکیه کې لوړپوړي پلاوت لري د دوه هیوادونو لخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وخت نو وخت دا سرګندونې کوي چې ک د بیلګې په توګه که مذاکرات کامیاب نشي موږ به دا وکړو یا به د بیلګې په توګه موږ به دغه اقدام واخلو فکر کوئ دغه خپله د مذاکراتو د روند مختل کولو لپاره به دغه خبرې نه زه ګوره په سرحد درته وایم دغه د امارت اسلامي طالب چارواکي په سرحد باندې خبر دي چې دا مذاکرات بې نتیجې دي او کومه پایله نه لري او نه په پاکستان باور شته مارم دوی ځان نه ملامتوي افغان لوری به ځان ملامت نه کړي سبا ته وایي چې مذاکرې ته رانغله یا په میز کېناستل یا اصول ډیپلوماتیک مراعات نه کړل دا ګوره په اوس که چې رئیس استخبارات مخکې هم وینې لګلی و یعنی دوی هم پیږي نړۍ هم پیږي د سیمې هېوادونو خپله پاکستان خبره دا خبرې زه د نقیص کولو بیا نقص کول بیا بیرته بیا کله چې حمله پیوسي بیا عذر کول کله بیا ګواښ کول کله وایي چې طالبان د موږ د اثر لاندې کله بیا وایي طالب نه موږ ډارېږو په موږ حملې کوي کله وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده کله وایي ټي ټي پي په پاکستان کې حملې یعنې ادرس بدلول دي مارج صاحب بالکل دا څه مشکلات دي دا غربي برنامه د ګوري چې برنامه جوړي چې زمان او مصرف تلفات جوړ کیږي بیا ماتلیږي چې څو نور اهداف مو سره وجای کی لکه په تادي جوړ خپل عارفانو ته داعش دا راوصل انتقالول مرکزی اسیا او د جې وته دلته بیا نو پاکستان په کې اهداف لري دغه د غلطو پالیسۍ له وجې نه چې خلک راپورته شوي دي او چین راغلی او دا د مهارول دا ادرس بدلول خلک راوصل دی خو دا بیا بله مسله ده زمینه بیرته داعش او نور تروریستي ډلو ته د کډوالو په نوم د بل په نوم راتېرولو بیا خپله کډوال مجبورول پیسې ډالر ورکول جذبول دا بیا په څنګ کې بله پروژه ده همدغسې تهدید جوړول چین ته یا مثلا مرکزي روسیې ته دا بیا نورې پروژې دي مختلف ټول سره یوځای کوي پنجاب امریکا او غرب باګراند ته سترګې پټې کړي دي بې ثباتي جوړول طالب نړۍ ته خود چې مثلا دا افغانستان کې بې ثباتي جنگ د جګړه ده د سولې چې سولې خبرې یو داسې کړه داسې باندې کړه چې د کوم جبهې جنگ ده مقصد دا اعلان کول سوله یعنی بې ثباتي د ولا ملل متحد شورا امنیت یو فیصله وکړه چې امریکا او غرب ته لاړ شي ته خو بې ثباتي د منطقه چې بې ثباتي ده د افغانستان خلک چې د امنیت هر شی جوړ تیار دي دا فشار نه راوړل بیا بل خواته فشار په امارت اسلامي راوړل چې دوی هغه دوی خواسته ومني دغه پلانونه چې تطبیقي دا ومني لاره ورکړي څو شی پکې رانیسي بیا دا جوړي دغه یو پروګرام مختبوزي خلاصه پاکستان هیڅ وخت خپل خبرو ته وعدو ته لاستیک ته کمیټو ته کمیسیونو ته نړیوالو اصولو ته اعلامیو ته هیڅ وخت ژمنه نه ده ځکه تر شا یې ملاتړې د نړیوال ځواک هېواد ولاړ ده بې درېغه بې شرمه هر عمل چې وړاندې
افغانستان دولت یا تدابیر ونیسي یا د ملا بیت الله اخوند د جهاد فتوا ورکړي چې د په وړاندې فتنه فساد هلته د امریکا او روسیې شرعي هلته د جهاد باید اعلان ډېره زیاته مننه مارش صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ تاسو نه